یو وحشي او بې غیرت انسان چې د یوې 5 کلو جنۍ سره یې همدا غلط کار کړی دی او وروسته له همدې غلط کار څخه یې همدا وړه ماشومه پانسي کړې ده او وژلې ده. درنو لیدونکو، که غواړئ چې تاسو هم له همدې افسوسناکې واقعې څخه ځان خبر کړئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. که زموږ په چینل نوي یاستئ نو پښتون ټایم چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو، اخر سړی حیران شي چې دغه ظالم او درنده انسان له دغه وړې 5 کلنې ماشومې سره دومره ظلم ولې وکړ. ډېر د افسوس مقام دی تاسو به روزانه په سوشل میډیا داسې دردونکي خبرونه ګورئ چې له وړو ماشومانو سره داسې ځناوران هم شته چې پیله ورسره بدفعلي وکړي او بیا د هغې نه وروسته یې قتل هم کړي. خو تر اوسه پورې حکومت هم په دې ونه توانېدل چې دغسې ځناور قاتلان یې ګرفتار کړي وي او هغوی ته یې سزا ورکړې وي، او که بیا یې هم کوم داسې درنده قاتل ګرفتار کړی وي نو هفته نیمه وروسته هغه په عدالت کې پیسې وجنګوي او ځان را خلاص کړي او بیا سبا همغه درنده راپاسي او له بل ماشوم سره همداسې ناروا او غلط کار وکړي. درنو لیدونکو، ډېر د افسوس مقام دی. موږ او تاسو باید د خپلو ماشومانو خیال په خپله وساتو او پرې نږدو چې د داسې درندو او بې غیرته انسانانو ښکار شي، ځکه چې نن سبا داسې معاشره جوړه شوې ده چې د انسانیت تمه او توقع له هیڅ چا څخه هم نه کیږي. او تاسو به هم روزانه داسې دردونکي او ناروا خبرونه په سوشل میډیا ضرور ګورئ. درنو لیدونکو، دا یو دردونکی او افسوسناک خبر چې له تاسو سره مو شریک کړ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.